مسلمانانو د پاره رمضان د تباہی میاشت دا د دوی د کفر میاشت نو نن سبا چې مسلمان دي ته د رحمتونو برکتونو میاشت وي دا کمقل دی دا ناپوهه دی دا جاهل دی دا د الله تعالی د غولولو کوشش کوي د تراو سره په اسلام کې څه حیثیت شته دی نه کتا کی جرأت غیرت روزه راغله کنه بسم الله وکم سره کېنه مړ خره افهام تفیب په ماحول کې راشي وسل خدای جرأت وکا یو ځل زمونږ چې درازي یقین په خدای وکا مونږ به استقبال وکړو مونږ برته کرایم د لاري درکو که څه دیاړي غواړم دغه ورځې بدرته درکو خو صرف مسلمانان د شر نه محفوظ مونږ سره تکینه ته یو غنټه کې نه قسم د استا انجام د ټوله دنیا ته درخایم الحمدلله وکفا والسلام علی عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو 11 مارچ 2024 ته د رمضان مبارک د میاش اعلان هم وشو سبا ته پاکستان کې روزه ده د کوم مشهور منکر حدیث چې د منیر شاکر په نوم باندې چې هغه خو د انکاري حدیث لاین معبور کړی د مخ کې د الہات په دروازه ولاړل چې هغه غنو متواترات انکار کوي انتهائی ګستاخه مرتد د دایر اسلام نه خارج کافر انسان دی تیر کال د تراویح په حواله سره کلیپ کړو مارغي جواب کړو به د لا جواب شوه او خاموش شوه او ما ورته ویلو ما سره مخامخ کینا او مخامخ خو نه صرف بکواسات کوي دا ځل بیا بکواس کړی او نیوز والا ته انټرویو کړی دی الله دې دغه نیوز والا په تبه مړ کی او الله دې د سپي په مړ کی الله دې په خاندانونو و شرمې دغه سپي ځکه د خپل $100 د پر د خبيث بچي د مسلمانانو د ایمان عقیده عبادت خرابولو د پر د $100 غټلو د پر د مسلمانانو دین ایمان عقیده او نظریه په دغه روزه کې ګړو الله دې ذلیل او تباہ او رسوا کړي تا ته ضرورت دې په دې ورځ کې ورځي غنه د خبيث انداز سره انټرویو کې یعنی دې مطلب دا دی خبيث بچو د پنځ باندې د الله دین هیڅ حیثیت نه لري د $100 د پر خپل مور پلارم خرسي دغه سودام کې $100 د پر الله دې د سپي په مرګ د خبيث مړ کی دویم د په خپل کلیپ کې تر ډېر بکواسات کړی یقین نو کې په دین پسې غټوغ استهزاء کړی دا خو زه دلته یو خبر راخلم د تراویح او د روزي په حواله سره دغه نمخ کې یو خبري وضاحت وکم دی بار بار دا خبره کوي بار یره فلسطین ته تاسو په خور مورل ته دار غستي تاسو فلسطین ته ولنځ په دعا مس نه کیږي او په څورته وي په منځونو سم نه کیږي منځ او دعا نه خدا خبيث منکر دی ابل ورځ جماعه کلیپ اوریدو د خبرې کولې زما خیال دا و چې کدا چرته فلسطین دا ولنې مورچې نه د خبرې کوي مونږ ته پیغور راکړي خو چې بیا موږ د خپل کور کې خبيث نه سو د منځم نه کوي یو شیم نه کوي مونږ خو کفر دغه سي تقسیم کړه چلته نشو رسیدي مونږ سره یو لار د چوسره وزو د حکمرانانو ته غیرت ورکو احتجاج جو کوم आवाज ولګوي ځکه تاسو आवाज رسیدي شیلته مونږ به بس یو نشو رسیدل ته مونږ کو دعا کو دا خو کول شو دا خبيث خپل دام نه کینو د اسرایل ملګری شو کنه شو نه رسیدي شي نه دا کارونه کوي او دا چې خبره په دینن کلیپ کې دا وای که څوک ستا کور قبضه کې ستا بچي وژني نو ته به دعا کوي کې دز به کې نو چې وس مې رسیږي دز به کومه که وس مې نه رسیدو نو دعا خو کولای شم کنه چې بچی باندې مې ظلم وکي اوس مې رسیږي سړی وجنم مولانا دوه یا ما سره ظلم وشو مظلوم امداد مې وکړ رسول الله سم طریقم داوا میدان جنگ تم تلو دعایم کوله او قران اصولم دادي ها چې وس مې نه رسیږي نو بیا کا سړی نشم وجله په دعا خو به کومه کرنو هغه زمونږونه خويندې دي وس هم نه رسیږي په دعا ورته بهر دغه جدا موضوع ده خو زه راځم د چې مې خبرې کړې دي اگر روزي په وسر غم پر एकदम صرف دوم روايه ما دی وای په خپل کلیپ کې وای د روزي هیڅ فضیلت نشته روزه او عام ورځ رمضان مبارک او عام ورځ د بالکل برابر دي وای د فضیلت خو به په خپل پکې پیدا کې کنه امرونه بکې نو ګوره د غنو حدیثونو د خبيث دلته انکار کوي زه دغه موضوع من نه غنور تر دومره درته وایم چې د په باره کې صحیح حدیث دی چې په دې میاش کې الله یو پرس پاو یو قبل یو نبل په پرزو قبل د دې باره کې صریح حدیث دی الصوم جنہ د ډال د مؤمن د پاره شیطانان پکې تړل کېږي صحیح حدیث دی ډیر الصوم لی وان اجب رسول الله تعالی فرمای روزه زما لپاره دی بدل بزور کوم هغه ګڼ حدیثونه د خبيث منکر دي برحال زرا زم مخکې د سوالات اول سوال دی کوي وې د تراویح په اسلام کې سره نه ثبوت نشته بیا وای دا تراویح یو نفل منځ دی د فرض واجب نه دی یو طرف ته ثبوت نشته سره بل طرف ته نفل منځ دی بیا وای دا رسول الله سم کړي د شپې په اخیره حصہ کې کړي په ول کې نه دی کړي نو ته خو دې خبرو ته وګوره خبيث مرتد د ملعون شکر ته دی وګوره د څومره تزادات لري ته خبره کې خو نه سم درته کدو بچي او چرنه ته پوس کړو دا څه غول خوري برحال ډیر ازي مخ کې
زل اول مخکې کلیپ کې ما ویلو چې تراویح د سنت مؤکد دي د مسلمانانو په اجماع سره په غنو روایت او دلیل سره ثابت دي. زمخ کې زم خو صرف د یو حواله تاسو په وړاندې پېښ کوم د زر کتابونو په حواله سره. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي المبسوط د سرخسی جلدو صفحه نمبر 145 کې ان التراویح سنت لا يجوز ترک. تراویح سنت دي د پرې خودل د جایز نه دي. دویم نمبر د زما سره حواله د رد المختار جل 1511 د پوره دنیا مسلمانان په اعتماد کې په هر دارالفتاء کې پروت دی. دلی کې التراویح سنت مؤکده، تراویح سنت مؤکد دي لمواظبه النبي صلی الله علیه وسلم د وجه د مواظبت نبی صلی الله علیه وسلم په همیشواله کړی دی او خلفای الراشدین خلفای اجماع د مسلمانانو سره نبی صلی الله علیه وسلم په مواظبت کړی، خلفای راشدین په کړی دی. دغه رنګ دریم نمبر د زما سره الدر المختار دی جل 1 صفحه نمبر 659 فرمای التراویح سنت مؤکده لمواظبه الخلفاء الراشدین للرجال والنساء اجماعا. در خصوص سره دواړو لپاره سنت مؤکد دي په اجماع د امت سره. دغه رنګ د زما سره بل حواله د جامع الرموز دی لیکي تراویح په اجماع د صحابه او اجماع د ائمه اهل سنت سره د سنت مؤکد دي. ومنکرها مبتدع ضال مردود شاتی، د دې منکر د گمراه دی بدعتي دی د گواهی بنه قبل ولکی. دغه رنګ شر الوقايه چې دا زمونږ د فقه غټ کتاب د جلیک 776 کې غلي کې تراویح خلفای راشدین د مواظبت د وجنه سنت دي. دغه رنګ د زما سره بل حواله د طحاوی د حدیث لوی کتاب د جلیک 270 کې لګي تراویح جماعت د صحابه کرامو سنت ته ردی منکر بدعتي او گمراه دي. دغه رنګ مکتوبات د مجدد الفسانی دفتر اول مکتوب نمبر 45 کې لګي تراویح کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. دغه رنګ نمبر 10 تراویح سنت مؤکدہ ہے بلا عذر ان کو ترک کرنے والا عاصی و گناہگار ہے. خلفائے راشدین و جمیع صحابہ و سلف صالحین سے ان کی مواظبت ثابت. تراویح سنت مؤکدہ دي بغیر عذر ندید پر خودن کې عاصی و گناہگار دي. د خلفائے راشدین د ټولو صحابه او سلف صالحین د مواظبت نه دا ثابت. دغه رنګ په دې باب کې احادیث هم راغلي دي. نسائی شریف جل 1 صفحه 308 نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله فرض صيام رمضان علیکم وسننت لكم قیامه. نسائی شریف د دې د جل نمبر 1 صفحه نمبر 308 صریح روایت ته د رمضان روزي الله فرض کړی دی او د مستاو سره پر سنت ګرځولې. د زما سره یو بل کتابم پلاس کې را سره دی سنن نسائی رقم الحدیث د 2210 کتاب الصيام دل کې ان الله تبارک وتعالى نبی سمونه الله تعالی فرض صيام رمضان علیکم د رمضان روزي پتا سو پرز کړ وسننت لكم قیامه او ما تاسو لپاره د قیام سنت ګرځولې. دا سی په بل روایت کې راځي الله تاسو لپاره سنت ګرځولې. وګڼه حدیث دی په غبار الزاغی ته نور زم صرف دې ته دغه روایت چې الحمدلله د نبی له صلوات و سلام کړی دي، خلفای راشدین کړی دي، صحابه کرامو کړی دي، تابعین کړی دي، سوار له سو کال د مسلمانانو تعامل په دې باندې را روان دي. نن یو خبيث پاسي کې دا اسرائیل هم نه دین انکار کوي نو دا پتا باندې هغه مردود دي. د سلورم نمبر کې دی د سنت او رحمیت نه انکار کوي. دی وای تراویح کچا وکړي نو ثواب دی او نه هیڅ ګناه پکې نشته. الان کې دی باب کې مخکې ما حدیث او رمضان مبارک کې یو نفل الله په فرض باندې قبلې نو په رمضان مبارک کې چې تراویح پرې دی ګوي چې پرسته پرې دی الله بدر سره دی حساب کوي. دویم نمبر د سنتونو دغه انکار کوي چې اهمیت هم د سره نه ور کوي. الان کې قران نسته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. تاسو واقعي د الله سره محبت ساتي پیغمبر ورته زما اتباع کوي، زما اتباع نشته د الله محبت نشته. دویم ځای راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین. چا چې د الله او د رسول اطاعت وکړو نو دا کسان دار منعم علیهم دي. سلورم ځای الله فرمایي دریم ځای یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله اے مؤمنانو د الله اطاعت وکړو د رسول الله اطاعت وکړو ولا تبطلوا اعمالکم خپل عملونه مو بربادوي. خدا خو په امنو کې داخل نه ځان نه غني کنه په امنو کې داخل نه دي مسلمانانو کې دا خبيث داخل نه دي. دا په دې سکه دا خو بس کې چا وکړي بس په دې طریقې سره دا خبيث کوي. او بل ځای راځي و ان تطيعوا تهتدوا تاسو د نبی له سلام اطاعت وکړو دا سنت باندې ژوند او ژوندۍ درغله هدایت به بیا موزي خو د منحوس شکل هم د سنتونو خلاف دی او نور خلک هم دا غي ناړي. او دغه سي بخاری شریف حدیث دی نبی علیہ السلام نے کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى. الله پیغمبر ټول خلک جنت داخله دو مستحق دي لیکن چا چې انکار وکړو قیل من ابى. الله پیغمبر چا انکار وکړو وی فرون قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. چا زما اطاعت کو داخل جنت ته داخل چا زما فرمانی وکړو نو دی انکار وکړو. دا منیر شاکر او څوک چې د منی دا پدې کې ور بصيري. وم نمبر نبی علیہ السلام پر مشکات کې د حدیث د مشهور د لو ترکتم سنت نبیکم رسولتم که تاسو د خپل پیغمبر سنت پر خودلا تاسو به گمراه شئ او په دې وخت دا روان دي خلکو ته داغي دعوت ورکړي. دې ځکه مخکې ما تاسو ته حوالجات پېښ لله دې کې در صرف یو حواله بل پېښ کوم صحیح ابن حبان دی رقم الحدیث 3438 د کتاب الصوم
دی کې حدیث دی جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل رغب فقال يا رسول الله والأيد الله رسول الله أرأيت خبر راك إن شهدت الله إله إلا الله كذلك شرق وهي وركم لا إله إلا الله وأنك رسول الله وتدى الله رسولي وصليت الصلاة الخمسة أو بنز منزون وكم وأديت الزكاة وصمت رمضان أو رجيت رمضان مبارك وقمت أو قيام وكم دي رمضان مباركين ترى فممن أنا زبر چانا يم قال من الصديقين والشهداء صديقين والشهداء ونبي نقول پدې کې د منځ او د زکات او د هر څه سره د رمضان مبارک د رجوع ذکر مستقل کړی دی نو بهرحال د چراغی نه انکار کوي د هغه غلط بیانی ده او جهالت د چنور خلک گمراه کوي 5 نمبر کې دی وی نبی صلی الله علیه وسلم د تراویح صرف 3 شپې کړې دی بینه د کړې مواظبت پینشته نو مخکې خو ویل د مې سم د سره کړل نه دلته 3 شپې کړې دي سو دی د سره ثبوت نشته دلته دلته 3 شپې کړې دي مخکې ځکه تاسو ټول کاله کړې دي دی وخت وی 3 شپې کړې دي دلته سره کړې نه دي نو خبرو کې دومره تضادات رښتیا خبره دروغ را حافظنه بشد برحال دا خبر هم د غلط د رسول سم 3 شپې با جماعت کړې وي سلورم شپه راونه وتل وی ولی چې الله پرز نه کې پتا سو ته فرضیت لفظ الته موجود دی باقی دا صحابه کرامو کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم کولی خو انفرادن بعضی صحابه په جماعت سره 15 کسان بوله لغوي بکولي زه تاسو دغه روایت پیش کوم مسند احمد د زما پلاس کې رقم الحدیث دی چې 26307 دغه نورو کتابونو د حدیث نقل کړو زره مسلم احمد په حواله سره نقلون دی وی کان الناس یصلون فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم بخلق نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې به منځ کو فی رمضان باللیل اوزان یکون مع الرجل شیء من القران ډلی یکون مع الرجل شیء من یعنی 15 شپږ باته کسان بولاړو یو سړی بر بل پسې مونږ کو بل په یکون مان چا سره به فیکون معه النفر الخمسه او السته چا سره 15 ور سره چا بل او اقل من ذلك یا بر دینه کم او اکثر یا بزوات زیاتو فیصلون بالصلاه یغیب سی به جمع ګل قال فامرني رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته یشبه حکم کو من ذلك ان انسب له حسيرا على باب حجرتي چې التماد پر یو چټایو غړو چې خلک زیات برازي فخرج لي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چټای تر بعد ان صلى العشاء کله چې نبی اسلام واستن منځو کو نو فورن په دې بسره قالت فجتمع الیه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خلک چټای تر رااله ودرې په نبی له سره پس مونږه وکړو نو ګوره ډلو کول خلکو کول صحابه کرام کو نبی سم پیس نه کیرونه کو بلکې بل شپه خپل راوته لو کوم کول چټای وغړوا مسوتن مونږ پسې متصل لو کو د خبيسي و ترس په کلیپ کې دام دی چې نبی له صلوات والسلام د شپې په ولې سې کې دا نه دي کړنو در د صحیح حدیث د بخاری نم خیم د نورو کتابونو نه مسلمت په ولې سره پیش کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې اوله حصہ کې کړی دا بقایدا او نبی له صلوات والسلام بیا دویم نمبر صحابه کرامو کولی رضی الله عنهم اجمعین نبی له صلوات والسلام تیرې درود به ټول راجمع کړل خو بیا وګد حدیث دی دویم مشبه دریم مشبه سلورم مشبه نبی له صلوات والسلام راغرانغه نو صحابو ته سحر او فرمایل ول زکه سحر شم لكنني تخوفت ان يفترض عليكم د دې یری نظر انغلم چې الله به پتا سو پرس کی نو ګور یو د نبی سم په زمانه کې انفرادن کې دي چا په جمی سره سوسو کسانو کوي نبی علیہ السلام په خاموشي اختیار کړ او دام یو قسم د حدیث ته ځکه تقریر علیه الصلاۃ والسلام په ثابت شو دویم نبی سم د شپې په اوله حصہ کې کړی دي دریم نمبر پر جو نورست متصل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کړي څنګه چې ما مخکې ویله او بهرحال او دغه رنګ په نور روایتو کې بیا تصریحات موجود دي مثلا د بخاری شریف روایت ته د خلق را نبی اسم یوش په دوش په مخام مستنمز بس بیا پس لور مشبرانه غوي پر ولکنی خشیت ان تفترض علیکم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم والامر على ذلك ولزوی پسلور مش په ذکر نه لم زویر د مسنه چې پتا سو باندې الله پرس کې او به پتا سو عاجز شي رقم الحدیث دی 2012 نمبر کتاب صلات التراویح باب فضل من قام رمضان دغه رنګي او دا عجیب خبر په دې حدیث کې کو ګوري عمر رضی الله نبی له سلام په مزاج په هو ته پوه سمځه کو بلکې په روایت کې رسول الله ما اسبق قال له عمر بن الخطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحه يا رسول خلکو به تاسو انتظار کوو سلام شپه ورته تاسو رانه لای نبی سم ورته خشیت ان تكتب علی زیردم چې پتا سو پرز نشي مستر احمد والا روایت دی رقم الحدیث 25954 نو غره په مزاج پوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه لاړو نبی رسول تشریف ویوړو نو وحی راتل خو بند شو فرضیت یې ختم شو لاغي شروع کړه خلک راځم کړه باغسی دغه رنګي تصریح په نور روایت کې موجود ده اسیام للفریابی د دې د رقم الحدیث ته 172 صفحه نمبر 128 ده ته فرمایي كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب
فرقا فی رمضان فی المسجد خلکو به جدا جدا دا کولی یوازې به کولی الها نو سوق بل تول فکان الناس یمیلون علی احسنهم صوتا دو درې کې سبل تول او سبل چې چا واز بخستو بغه پس ورل فقال عمر ويل الا اراهم قد اتخذوا القران یره اغانیه د خلکو د قران نه غانې جوړ کړل بخستا ورزواله پس منډوي اما والله به پرمل کچرته زما وسو په دې کې تغییر بدلی راولم درش په پس بیا د حکم کو به نکاب ته فصلى بهم اغور لو به جمع کول ټوله په بزرا جمع کړه ثم قام في مخرج په خبرهم شاته صفونه کې ولاړو او وې پرمل چې څه بهترین کار وشو ده نو بهرحال دا خبره چې رسول الله سلام درش په کړي دام د غلط بیانې ده درش په با جماعت کړي وي نور د دین علاوه هغه کړي وي او خلفای راشدین او عمر فاروق رضی الله بیا امت راجم کو په دې کې په یو جماعت کې په یو جمع سره یو قاری بس به ټولو قول کول او هغه ته به عثمان زو تایید حاصلو بلکې علي رضی الله چراغ دعای ورته وکړل جمعتونو کې رونق پیدا لري د وجه سور له سوکل د مسلمانانو تعامل په بیا رسیدل دي نن دغه سي منکرین حدیث پاسیږي او د غیر انکار کوي شپږم نمبر کې دی به وای وې ک نبی علیہ السلام اترکات کړنو به عمر ولی شل کولی نو دا سوال خو مونږ هم کو کنه دا زموږ دلیل دی ک نبی علیہ السلام دا نوې کړي نو به عمر ولی کولی ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اته کړي به عمر شل ولی شروع کولی آیا په دغه دور کې ډېر شه صحابه نو موجود کم یو صحابي پاسې دل چې عمر د الله پیغمبر نه دی کړي ته ولی کې عمر ته کړي ته ولی نبی اسلام ته کړي ته ولی شل کې دا خو زموږ سوال لیکنو د زموږ دلیل استا خلاف او خبيثه په دې باندې پويږي نه عمر رضی الله مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي کولای او نه صحابه کرام دغه مخالفت برداشت کولای شي او دویم نمبر کبل فرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نوې شوی عمر کولی بیا نس موجود د ترمذی جلد 2 صفحه نمبر 553 عمر فاروق خلیفہ راشد دی دغه نه پس ځوانغنو خلیفہ راشد دی دغه نه پس علي خلیفہ راشد دی ټول په 20 باندې عمل کړی دي صحابه کرام متابعین پوره امت دغه حدیث زما سره ترمذی شریف صفحه نمبر 553 دی جلد 2 دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وګړه حدیث ته اخره کې به فرمای فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین پتا سو باندې زما سنت او زما د خلفاء راشدین سنت لازم دی په دې عزو علیها بالنوز تمسکو بیا بل حدیث کې راځي او عزو علیها په دې باندې کله کې منګولي ولګوي په داړو کې ونی سي په دې سره بتاسو اگر گمراهی نه بچ شي وم نمبر کې دی به وي لفظ د تراویح وي په حدیثو کې نه ملاويږي نو ما مخ کې کال چې په جواب کې کوم کلپ پېښ کړی دی مد اتو احادیثنا لفظ د تراویح د تخوله د خوغه د هړ حذف لکه څنګه چې په حرام مالونو باندې تختره او هضم کوي ام اقصدا حذف کړي خبيثه جواب وکړه موږ ته حدیثو کې خوله دي څنګه انکار کوي په اجماع د امت سره موږ درته پېښ کړی دی ول انکار کوي دغه نه تیر کلیپ هغه موږ ملګرو اوریدل دی به یو ځل واوري دویم نمبر بیا 20 رکعت نو 20 رکعت د 103 احادیثونه زموږ په تحقیق سره ثابت دي زموږ کتابونه راوستي دي په تیر کلیپ کې دغه موږ بازي پېښ کړیم دي او بیا تیر کلیپ او دغه بیا 20 رکعت د اجماع د امت نم ثابت دي په تیرو کلیپونو موږ دغه حواله پېښ کړی خو بهر حال یو څو حواله ز پېښ کوم د ذل المغنی جلد 366 د کې لیکيو حدیث پېښ کړي ان یزید بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان ب23 رکعات و خلق چې قیام به کو په زمانه د عمر رضو کې 23 رکعات درې پکې وی تر او شل رکعات پکې تراویح وی وان علی انه امر رجلا يصلي بهم في رمضان علي رضی حکم کړه قاری ته شل رکعات تراویح کو وهذا کل اجماع دقه په شان د اجماع او مخکې لیکي او اجماع علیه په 20 رکعات باندې صحابه کرام اجماع او اتفاق کړي و دغه نن د مسره دویم کتاب د الاسکار د امام نووي رحم الله شافعي المسلک د سبق سویکن مې کې دی لیکي وې پوښتنه صلات تراویح سنت په اتفاق العلماء سنت دی په اتفاق د علماء سره د خبيث نه چې د عالم نه دی وهي 20 رکعات او دا 20 رکعات دي 20 رکعات په سنت باندې اجماع د علماء کرامو ده تاسو مسره الاسکار جلد 3 صفحه نمبر 262 دی دلی کې ورویا 20 رکعات عن علي وشتير ابن شكر وابن ابي مليكه والحارث الحمداني وبالبختري وهو قول جمهور العلماء دا قول جمهور علماء د 20 رکعات تراویح ولی هغه باز چې دی غوړي 3600 د زیاتو قائل دي دینه د کم قائل نه دی هغه وبه قال الكوفيون وشبي الاخري او بیا په دغه باندې مزید به تفصیلی دلایل هم پېښ کړي دا زما سره یو بل کتاب دی العرف الشدید علامه کشمیری سے برمل جلد 1 صفحه نمبر 286 ترمذی باندې لګیدل دغه دی کې هم علامه کشمیری سے رحم الله فرمای
لم يقل احد من الائمه الاربعه هیڅ قول نه کړ د ائمه اربعون باقل من 20 رکعتا فی التراویح په تراویح کې رسول رکعاتونو په کوم باندې هیڅ قول نه کړ سلور امامونو په دې اجماع ده و الیه جمهور الصحابه رضوان جمهور صحابه هم دغه مسله کو اباځي چې هغه مخ کې کتابونو په حواله سره هغه موجود دي چې هغه مدینه منوره ولا 36 رکعات به شروع کړو ځکه دی مکه مکرمه والا به هر تراویح نه پس هغه سلور رکعات یا 2 رکعات نوافل کول مدینه منوره ولا نشو کول نو هغه به تراویح په منځ کې نوافل چا سلور کول چا دوا نو په حساب سره د اخیرنی تراویح نه پس به نه کول نو 36 جوړیږي یا زیات جوړیږي دا غینه یا نو په هغه حساب سره هغه جدا دي نو بل په 20 باندې اتفاق دی پر امت په دې کې اختلاف نشته بل په اخر کې د خبيث توایم کتا کی جرأت غیرت روزه راغله کنه بسم الله وکم سره کین مړ خره فهم تفیب ماحول کې راشي وصل خدای جرأت وکا یو وصل مونږ دروغه مدرسې ته خپ احترام بدر شو ته به جی وایو د دین اخو الفاظ بتاته نو وایو مفتی صاحب جی دین اوبر الفاظ ته مونږ ته کنزله مکمخه ان شاء الله مونږ بدغي پد به نه غړو زمونږ چې ترازی یقین په خدای وکا مونږ به استقبال وکړو مونږ برته کریم د لاري درکو که څه دیړي غواړم د غورزي بدرته درکو خو شرف مسلمانانو د شر نه محفوظ مونږ سره تکینه ته یو غنټه کې نه قسم د استا انجام د ټوله دنیا ته درخایم خو یو ځل جوړته کې تیر کلیپ کې ویل زما پلان کې سره مناظره کو پلان کې سره ز بیا درته کا کشران در سره کې نه چلوغه کې نو شرط بدای لیکل به ورکه کمه در لپړ کړل په دلیل سره مې باطل ثابت کړي غلط ثابت کړي بیا په د میډیا باندې توبه بس انده به میډیا مخې ته نه راځي د بکواسات بنکه تا باندې بیا چې اخره کشرانو نه پوي د دی ور سره مخامخ کړي بسم الله وک خو شرط بداوي او د حکومت نه مطالبه کوم چې د خبيث ته جواب خاموش کړي ور استاسو رکړي حکمرانانو با اختیار خلکو استاسو کلمې پوری د خبيث ورسره استاسو قران پوری ورسره استاسو د پیغمبر حدیثو پسې ورسېدو د متواتراتو پسې ورسره د معراج د انکار متواتراتو نه انکار کوي کم طرف ته ورسه امت گمراه کوي د الله د پاره لکه د خپل اختیار د دین لپاره استعمال کوي خانه جنگي جوړي لانجې جوړي د سړی شر پسند دي سمره علاقو کې وکړه کوم علاقو کې د ور ونه لګول دی ځل بیا لګي الله د پاره مونږ سره یقین وای یې بند کوي خلور لبند کوي بس الله به دوم راجر پدې در کې یقین وکړه ټول مسلمانانو ثواب به تاسو پسې الله تعالی به تاسو لم ثواب درکړي دی بهرحال الله دې موږ دغه فتنو نه بچ کی خصوصا دا چې لوی فتنه ده علماء ته چې را بیدار شي د سړي رد وکړي ما د ډېر اختصار سره کار وکړو ځکه چې مې کلیپ ډېر وګد نشي الله دې موږ تاسو د هر قسم فتنو نه محفوظ وساتي واخر دعوانا